السلام علیکم دوستانو. پاکستان به د اګست په 28مه نیټه د هندوستان سره مخامخ شي. هندي رسنیو خبر ورکړی دی چې د 2022م کال آسیا جام لرغوني سیالان هند او پاکستان د اګست په 28مه نیټه د یو بل سره مخامخ کیږي. 2022م کال به د هند او پاکستان د کرکټ مینوالو لپاره په زړه پورې وي، ځکه چې ګاونډي وادونه به هم وي په آسیا جام او هم په شلاوريز نړیوال جام کې به سره مخامخ شي. آسیا کپ په سریلانکا کې د اګست له 28مې څخه د سپټمبر تر 11مې نیټې پورې په شلاوريز فارمټ کې ترسره شي. سریلانکا، افغانستان او بنگلاديش په یو ګروپ کې شتون لري. هند، پاکستان او د کولپای لوبې ګټونکي لوبډله به په دویم ګروپ کې ولوبېږي. پاکستان او هند وروستی ځل د 2020م کال د اکتوبر په 24مه نیټه د شلاوريز نړیوال جام په ګروپ پړاو لوبو کې له یو بل سره مخامخ شول، چې پاکستان په 10 وکټو بریا خپله کړه. د راپورونو له مخې چې آسیا جام د شپږ لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې ترسره کیږي، چې د هر 2 ګروپ 2 مخکښو لوبډلې به سوپر 4 پړاو ته لاره پیدا کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.